حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دے مہران بتاوي نو می خپل مهران دی یو ځل بلا سامان پسر را چولیو نو رسول الله مبارک وتعالى لکه ته کیشته انت سفینه ان انت الا سفینه هغه بل رسول الله مبارک د خپل د نوم ما توای بل مناله د خپل واقع په خپل بیانای ویرا روانو ما د قافله سره لکته اخواشم چرالم قافله تلو تلم خدای قافله په کومه لاړه چې ته په پسې تاسو په مې کوي داسې چې لاړم په ځنګل ورله مړو تاسو کو نه لار مې غلطه کړه په داسې خطرناک ځنګل ورلم چې بیا لارم ختمه شوه او خدای دا بس کېږي دا ټول زمري او شرمخان دی او تیاره شپه م راله اوس خو پیاده وتیم نشم ته بس کېږي خدای دومره یارې واغېشتم چې رپېدم او دې کې یو زمری راغی زه ولیدم اور راتلو سره په ما شغله شو اوس بس کوي دلته نه توره شته نه غش شته نه نیزه شته نه ډانګ شته اوس زمری نه په ډانګ څنګه ځان خلاصې یا اوس سیدې ووایې بس یو پټېنې غوندې سبب ٹھیک دا اللہ نم سوال کئی لیکن دلته کې یو پټېنې غوندې سبب استعمالوي راشه که به دې چې د بچو ناشنا سبب زمری ته زمریا ما پیژنې زه د رسول الله مبارک صحابي ما ګورې چې غزیره او نه خوځې دقسې زمری ودرېد قدم یې روانه غشت به دې خو پوه شو ډاډه شو چې زما دې پټېنې خبرې خو کار وکړو زمری راغی لکه دا کورنۍ سپی چې بنده ته لکۍ ترنګوي دقسې راغی لکۍ ترنګوي خوا کې ورته تاویږي ډاډه شو ګورې الله ته نه وایي چې الله ما ته لاره وښایه اگر چې پکار دا چې الله نه سړی سوال وکړي داسې لیکن سبب استعمالي زمریا قافله را نه روکه شوې ده ما ته خپله قافله را پیدا کا نو زمرو ته قافله معلوم وي اسنګه د دې دا پوزه باندې چې دا سا علي که نه نو دوی ته په دې پته لګي چې کوم ځای څاروي دي او په قافله کې څاروي خامخی ښکار په دې دا زمرې به سپېمې وی 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 نو په دې سپېمو په دې سونګ الله پاک دوی ته ښایي چې دې خوا څاروي دي ښکار ستا دې طرف ته دی نو دی پسې ځي ګرځي نو چې دی ورته ووایي قافله کوم دی قافله کې خو څاروي وي څاروي خو دې په سونګ معلوموي نو یو خوا بل خوا سپېمې والي 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 او ناګانه روان شو او څه حضرت سفینه وي راته خپا خوا د جنازه را پسې دې مخکې زه ورپسې دې مخکې ورپسې چې کله دوه لارې راځي نو دې په یو لاره ځي د ورپسې یم او چې زه کله ستړی شم نو کینم دې م راته کیني چې د پاسم دې روان شي یو ځای ته ورسولم نو وی هلته کې لارې راته سیده کړه نو د لارې په غاړه دې ودرېده او ما ته یې داسې خپه وواله چې داسې ځه نو چې لږ مخکې رالم نو خپلې قافلې سره میلاو شوم نو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الو دا الله رسول دغه چل شوی ګوره خپل وس سره خپل سبب استعمالی بس او چې دنه مکمل لا پوره شوه اسباب کار پرېږدي ما تاسو ته وایي چې اوس په سبب کار نه کېږي بیا ما نتیجه له چا په لاس کې ده ډاکټران هم دغسې وایي بابا وی بس بچے میرے دې پلار دې نور علاج نشته بس نور د خدای نه غواړئ بس که خدای والا مقرر کړي خو ټیک بشي یعنې زموږ په کتابونو کې د ژوند ختم خدای نه غواړئ بیا په الله بھروسه اسباب کار پرېږدي بیا بالکل په الله بھروسه یعنې اسباب به استعمال کې او دعا به ورسره وکړې چې الله زما دغه وس وګورې دا سبب مالا کار نشي کولی تر څو چې تا پکې طاقت نه خو دی الله طاقت دارو به خورې بابا جي به زموږ وی چې ناجوړه شي درې کاره کوي یو علاج کوي سنت دی ډاکټر لده حکیم لده طبیب لده علاج دویم دم دمونه هم ثابت دي دا یو بل سبب دی ګوره دا دویم سبب رسول الله مبارک په خپلو نوسو اچولی دي دمونه دا مچاوه او دریم صدقه و خیرات هم کوه الصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار نبی علیہ السلام فرمایي څنګه چې اوبه په اور واچي اور وجني دغه رنګې صدقه د خدای غضب ختموي نو صدقه م ورکه درې کاره کوه
موږ نه ورکو صدقې مدقې نه ورکو 100 روپے صدقه نه ورکو ډاکټر له 100 روپے پیس ورکو مسکین فقیر لا یو دوه نه روټه نه ورکو زیات نه 50 روپو روټه یا 10 روپو روټه او چې ډاکټر ته 2000 روپو دارو لیکي بیا له صدقه کوي ښا دمم کوي د مریض د پاره دم اره میاشت چې خلک ګوري میاش کار شوا نو د الله لوی قدرت د انسان د ذهن ترازی ګور الله څومره لوی ذات ته دا میاشت روانه کړی دا یسالونک عن الاهله قل هي مواقیت للناس والحج الله پخپل وای چې دا میاشت وړه کېدل او غټه کېدل دا ما دله مقرر کړی چې خلک خپل وختونه به معلوم کی او بالخصوص د حج وختونه به معلوم کی پته ولګی دا چې دا میاشت را کوټه کېدل او وړه کېدل دا زمون تاریخ د پر الله کوي د میاشتو دروازو د معلومتیا د پر الله کوي نن لومبیر وزدا الکدن خو میاش پورا ده سوار لسمه ده نن خو بیا بل طرف ته فکمی شوا نو 15 او 14 شوا نو دا میاشت دیتا به منګورو مسلمان به دیتا ګوري او هو خدای څومره لوی قادر ذات دی دو ګوره کنه میاشتا کله رانا کم شي او کله زیات شي کله دی بل طرف ته وړ شي او کله دی بل طرف ته وړ شي کله د اسمان په مینس کې د شپې په 12 بجې ښکاری او کله د شپې په 12 بجې د اسمان په غاړه کې ښکاری نو زمونږ د اسلامی تاریخ تعلق د الله عظیم قدرت مونږ ته ښکارا کوي او دا به معلومیږي د میاشتو نه وی میاشتو ته وګورئ چې هر وخت د هر میاشتې په آخر کې میاشته ګورئ په مینس کې میاشته ګورئ هلکه نن خو 14 ده نن خو 14 ده د اسلامي میاشت نن خو 15 ده دې ته ایام بیض وایي په عربی کې دا 3 روزې دا به رسول الله مبارک مخکې نیولې فرض وی اوس دا 3 روزې د میاشتې 14 15 فرض نری خو مستحب دی نو دا 3 روزې چې تنیسه د اسلامي میاشتې په 14 15 دا به د میاشتې نه معلومه دا انګریزي تاریخ نه دی دا به میاشت ګوره میاشت ختلې ده او په سویم تاریخ الکه جمعه پشپا حساب لگاوا 14 کله راځي 14 کله راځي 15 کله راځي نو ګوره اسلامي تاریخ سره زمون تعلق دی الله دا نه و چې د جنوري یا د فروری په پلان کې تاریخ روزه نیسا الله وی د اسلامي میاشت چې میاشت راخاره چې موږ ته اسلامي وایو د 14 د روزه نیسا رب العالمین فرمای رسول الله مبارک بکلا دا هر میاشت په اول کې درې نیولې او د اخر میاشت په اخر کې به د هر میاشت په اخر کې به درې نیولې نو ګوره اسلام چې وته هجری میاشت وایو دغه ته مراد دی میاش براو خطا نو لومبه دوی مدرې مبه روزه کړه او چې میاش په کله په ختمې دو شو نو اخیری به لومبه به کمنی ولا خالی اتوار او ګل داري میاش دی لومبه او د میاشت اخر کې نه چهارشنبه او زیارت او جمعه خو به نه ولا نو د اختیر روزه په کال کې پوره شوه گویا کې زمون د دې میاشتو د اسلامي میاشت مونږ ورته وایو د دې تعلق د میاشت د لیدو سره دی د میاشت راخته دو سره دی د میاشت پریوته دو سره دی او د دې نه د رب العالمین لوی قدرت معلومه کی کافرانو بس چل کاو کافرانو دې کې سلور میاشت دی عزت میاشت دی د احترام میاشت دی دې کې با کافرانو یو بل سره جنگ نکاو اسلور کمی دی منها 4 حرم یاو دا ذی قعده مونږ ته میانا وایو در کوټه اختر نه پس کوم میاش راځي یا ذل حجه مونږ د لوی اختر میاش ورته وای اوس ته 13 یو محرم دا اوس روانه ده عاشورا 3 متوالیات دا پر لپسید او یو بلدا هغه ته رجب وای هغه د روزې نه یو میاش مخ کېده د روزې نه مخ کې شعبان راځي شعبان نه مخ کې رجب راځي هغه ته زمونږ پښتانه د زبرګې میاش وای نو درې دا یو دا سلور الله وی دا الله رسول وی دا د عزت او د احترام روزي د مکه کافرانو او د دنیا کافرو بم دیر ورځ ته میاشتو ته سلور وتا د عزت په نظر قتل منسل الاسلا اسلنا دی بدن زونه اوس پنه وسته لرګي به پرې خودن او دغه شونه به هغه اوس پنه وسته تش لرګي به پرې خودن او توري به پته کو کې بند کړي او لره به اویزان دکړي ولی دکې به جنگ نه کاو
که د پلار قاتل بچاله د کور مخې تم په مخه ورغې نو غږ به یې نه کو یاره وایي دا د عزت میاشتې دي که نه دا د احترام میاشتې دي دا د برکت میاشتې دي نو غشو نه به اوسپنې وایستې دا نیزو نه ولې هسې نه چا سره جنګ جوړ شي د پلار دشمن مخې له راشي او جوش کې راشم او په نیزه او په غشي په توره ورشم او د دې میاشتو بېعزتي رانه ونه شي سړی پې ونه وه په دې غشو سړی ونلم دونه به هغوی د دې میاشتو قدر کو چې هغه مکمل به یې ترې اوسپنې وایستې که چې جوش کې رالم تویش کې رالم او کور ته لاړم نیزه مې واخېسته تش لرګی به او توره به په تیږې کې بندی د لاس نه به مې اوچتی او غشو کې به هم هغه اوسپنې نی نو په تشو لرګي خو څوک په چا غوزار نه کوي د دې میاشتو به یې دونه قدر او عزت به کو جنګ به یې نه کو که جنګونه به شروع مو او دا میاشت به راله جنګ ختم جګړې ختم بس لیکن هغوی به یو ظلم کو د ځانه به یې زیاتې کمې کو نسی ورته وایي جنگ به شروع مثلا د دوی او د زبرګې میاشت به راله رجب نو اعلان به وکړو وی خدای مو بخښ سخت کال به زبرګې نی رجب ختم جنگ به جاری ساتو هغه میاشت سخت کال ختم اوهو ته څنګه ختمې لکه یو سړی اعلان وکړي لکه جمعې روز به پکې دې هفته کې نی دا خالی شو یا به جنگ شروع او دا محرم میاشت به جنگ ته به ضرورت راغی میاشت به د محرم وه هلکه سخت کال به محرم نی خواه دا به د ځانه کمې زیاتې کو په کم کال چې د دواړو جهانو مبارک سردار اخیری حج کړی دی حجة الوداع د فرضیت نه پسې دغه یو حج دی نو د عرفات په میدان کې او د مینا په میدان کې اعلان وکړو ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض الله چې په کومه ځمکه اسمان پیدا کړی دی نور او سپوږمۍ پیدا کړی دی او زمانه په کوم ترتیب روانه وه هغې ته الله واپس کړې ده مشرکانو چې پکې کمې میاشتې د خپل مقصد دپاره زیاتې کمې کړې دي ختم منها 4 حرم سلور پکې اومقسې د احترام میاشتې دي چې کافرو قدر کو مونږ به هم قدر کو دې سلورو میاشتو کې مونږ به څه کوو مونږ خلک وایي لکه د محرم میاشت ده وعده پکې مه کوه ګناه ده اوهو ولې ګناه ده کویدن پکې مه کوه ګناه ده ښکلې جامې به پکې نه اچې ګناه ده میلمه له به میلمستیا نه جوړې کاسې راغې خیر دی ګناه ده نوې کور به نه چورو کې ګناه ده کور ته به نوې کډه نه وړې خدای دا ګناه ستا لاس کې ده که پیغمبر لاس کې ده اوس ګناه به زه خو په عقل نه معلومومه ګناه به ما ته رسول الله مبارک ښیي ګناه به ما ته رب العالمین ښیي الله و رسول به وایي دې شي کې ګناه ده او دې کې نه چې هغه وایي دا شي کې ګناه نشته بس زه به نه کوم هغه کار او چې دې کې ګناه ده زه به نه کوم نو د ګناه تصور په عقل نه معلومیږي د ګناه سوچ او د نیکۍ سوچ دا به ما ته څوک ښیي د دواړو جهانو مبارک سردار به راته ښیي هغه خو دې کې کور جوړولم سه هر څه پکې ټیک تا هغه یو شی پکې انکار کوي دا به نه کوي یو شی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا 12 میاشتې دي منها 4 حرم السوی هغه څلورو میاشتو له قرآن کې سوی هغې باندې به عمل کوو ګناه به ما ته قرآن ښیي الله به ښیي رسول به ښیي هغې سوی فلا تظلموا فیهن انفسهن فځان پکې ظلم مه کوئ ګناه مه کوئ جمعات د عزت ځای دی څه معنا شو د عزت ځای دی ډوډۍ پکې وخوره نه دا د جمعات بې عزتي را معتکف پکې خوړی چې بل څوک به نه خوري جمعات د عزت ځای دی کې به نو ګپ شپ پکې ولګو د عزت ځای دی که نه کې به نو لړو به پکې وکړو که نه د عزت ځای دی که نه کې به نو او خپلې ګپې شپې به ولګو د خدای رحمت به نازل شي دا د جمعات عزت دی که بې عزتي ده بې عزتي ده دا خو تا بې عزتي وکړه د جمعات د جمعات عزت دا دی چې ګناه مه کوه د جمعات عزت دا دی چې د آداب و خیال وساته نو الله وی د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې تا لا تظلمو فیهن انفسهن په ځان به ظلم نه کوئ ګناه په ځان ظلم دی ولې د خدای عذاب ته ځان مخکې کول دی د قبر عذاب ته ځان مخکې کول دی
د ځان کدن سخت ته ځان مخکې کول دي د قیامت دروازې سختو ته ځان مخکې کول دي الله وایي د دې څلورو میاشتو عزت دا دی چې ګناه پکې مه کوه موږ څه کوو د موږ وایو د څلورو میاشتو عزت دا دی چې نیکي پکې مه کوه واده نیکي ده کویدن نیکي ده ښکلې جامې اغوستل نیکي ده خسته پټکې وال نیکي ده کور ته ننوتل نیکي ده میلمنو سره خوشحالي کول نیکي ده نو موږ نیکي نه کوو الله څه وایي ګناه پکې مه کوه موږ څه کوو نیکي پکې مه کوه خدای پاکه شیطان دې عقل کې موږ د ساچو مانه ډېر خلک تپوس وکړي دې میاشت کې د محرم میاشت کې یوازې محرم خو نه ده درې ورسره نور هم واده کولی شو که نه بلکل نکاح کولی شو که نه ډېره ثواب خبره د عزت برکت میاشتې دي دا میاشت عزت دا د قدر عزت او اسلامی تاریخ پکې جوړ کړی چا دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او صحابه دا غي نه مخکې دا میاشتې وې د عزت هم وې د قدر هم وې قرآن او سنت کې هم دي خو اسلامي تاریخ شروع نه وه د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه میټینګ راوغوښته وی اسلامي تاریخ شروع کوو چا وی د رسول الله مبارک د پیدایش نه به شروع نه دا خو عیسایان سره بیا مشابهت راځي چا وی د نبی علیہ السلام وفات نه به شروع کو نه دا خو د انسان د یو پټې د سوچ او د غم میاشت دا سم نه ربیع الاول فیصله په دې وکړه چې د هغې میاشتې نه به شروع کو چې کومه میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه هجرت شروع کړی ولې هجرت هغه شی دی هجرت چې هغې سره اسلام غالب شوی دی هجرت اشهر اسلام غلبه وموند هجرت هغه شی دی چې هغې دپاره مسلمان د هجرت په ذریعه د اسلام دپاره لویه قرباني ورکړې ده د هجرت د وجې نه د الله دپاره یې ښځې پرېښودې په مکه کې ښځې پاتې شوې داسې ترې لاړه بچي پاتې شو داسې ترې لاړه جایداد پاتې شو داسې ترې لاړه ډک کورونه صحابو نه پاتې شو ډک کټونه بسترې تاوڼې هغه زمانه کې مشکونه میچنې د اوړو سامان چې مدینې ته نه شو وړی ډک کورونه ته پاتې شو د الله د رضا دپاره د مکې نه مدینې ته هجرت دا قرباني د چا د برکته ده د هجرت د برکته بچی پاتې شو بچې ځای چې ځو مدینې ته هجرت کو بابا مونږ خو نه ځو پاتې بابا مدینې ته زه مسلمان یم را سره ځه نه به ځې لاړم سلام علیکم رور پاتې چا نه پلار پاتې چا نه مور پاتې چا نه رونه خویندې پاتې چا نه بچي خواږه پاتې چا نه ښځې پاتې ډک کورونه قوم پاتې کلی پاتې وطن پاتې جایداد پاتې اسونه هر څه پاتې الله د رضا دپاره لاړه وطن پرېښودل ډېر ګران کار انتهایی کار خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوي د الله په حکم یې کوي حضرت ابوبکر صدیق فرمائی چې د غار ثور نه ووتو رسول الله مبارک بار بار مکې ته کتل شاشه ته به کتل او بیا څه وایي مکې ته والله انك لخير ارض الله واحب البلاد الي والله انك لخير ارض الله زما دی قسم د الله په ذاتي چې په ټولو ځمکو کې سته د ټولو نه غوره ځمکې واحبک الی ما ته ډېره زیاته خوښه واحب البلاد الی واحب البلاد الی په ټولو ښارونو کې زما ډېره زیاته خوښه ولولا ان قومك اخرجوني ما سكنت غيرك که ستا قوم نه وی وستې نو ما به بل ځای ژوند نه وی تېر کړی ستا قوم یو بس شاته به کتل او سترګو کې به اوښکې روانې شاته ګوري مکې ته کلی دی که نه وطن دی 53 کاله پکې تېر کړل 14 کاله د پیغمبرۍ زمانه پکې تېره بیت الله دی پکې صاحب حجر اسود دی پکې صفا او مروه ده پکې زمزم دی مقام ابراهیم دی پکې میزاب رحمت دی پکې او هغه ځمکه ده
چې 1,40,000 پیغمبران ولا راغلي او هغه ځمکه ده چې الله په ابراهیم او په اسماعیل علیهم السلام آباده کړې نو رسول الله مبارک زی او شاته ګوري نو بیا یو غونډه ته وخته ما حبک الی اوه سمخوخه ما اطیبک الی سب خوشبودار ہے سب مزیدار ہے لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت منک کستا قوم نوی وسته دبا نوی وطن قوم میں دے نپری دے حضرت ابوبکر صدیق کوئی کہ رسول اللہ وبرستر کو لوخ کے بیگی و روان بار بار شاته گوری اوہو خپل وطن دیر خوب دے بیا ما کڑی رخوا گا دا بیت اللہ پاتے دے بیا بر اعظم که بنر اعظم او چې ته نو د بیت الله چابیان عثمان سره وی ابن طلحه هغه د شپې ورغه عثمانه هجرت نه وسوره د مخ کې ځان لیکه دروازه وډبوله عثمانه یو درخواست ز دی وطن نه بس باقی وزما دا قوم مې نه پرې تا ته یو خبره کوم زما یو خبره ما سره صدا سے ټیم لاړ شه چې سوکنی چابی دا بیت اللہ تا سره دا کعبه مبارکه ما تا کولاو کا لگدن ورنن وزم یو دو رکعت پکیو بیا پته نشته چې براشم او کبرالش بیا معلومات نشته چې د کور ته بیا وګورم او کبو نه ګورم او کوردن نشم او کوردن نشم دا څه په مینت او بازارې او ته فرمای له نه مالم مهرباني وکا دا چابی را کا یارا سره لاړ شه چې داس یو ټیم کې سوکنی خیر تعالی تکلیف نه زوردن نشم او ورته سوې وېدا چابی نه در کو دارمان نه پورا کو دا خپل کار کو رسول الله مبارک جلال خدای دا وخت په ما تیر شو او بیا وته فرمایي و عثمان یو ټکی واورا و یو وخت براشي د تبه اشاره کوم چې راشه نو را منډې به او د تبه مروړه چابي او وروړې به او بیا به دا دروازه ماته الله کوله وي یو وخت براشي مکو زاوی خپل وطن کې د ځاسې سپکې خبرې وکړي زه نشته دونه غټې غټې دعوې کې یو وخت دا وخت چې زی جاړي ضرور کې خپل وطن پرې خودل سو اسانه خبره نه ډېر ګران کار دی او بیا بیت الله غوندې وطن پرې خودل چې دا وی جړل او حضرت ابوبکر وی بار بار ګوره او روان دی او شاشه ته ګوره ډېر میړه خپه شو خو رسول الله مبارک مخکې څه نشم ویلي چې ډېر د مظلومیت ژوند دی وخت کې او ډېر سخت وخت دی او حضور پاک څومره پریشان دی څومره خفه دی نن به کائنات څومره خفه دی د پیغمبر مبارک په خفګان افسوس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او د قرآن شریف آیتونه نازل کړل فکر مکوا فکر اونکه والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد اغزاد چې تعالی قرآن درکړی دی د قرآن احکامات یې درکړي دي دې له به خدای راولي راځي او مقص وشو او مغسی وشو پاتمه هجره الله مکه فتح کړه او چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو رسول الله مبارک ورشه عثمان چابه والا راوله عثمان راوستوی دلته راشه په ګوته اشاره ورکوي کولاو کده راکه چابي ورکړه عثمان ما د تویلو کنو ویل د هجرت په موقع راکه چابي اوس کنه راکه څونه په مینت نه وخت او تانه راکړه راکه چابي زخش چابي واغښت رسول الله مبارک دروازه کولاو کړه دنه پکې عبادت پلو کو او چې عبادت یې څنګه وکړه الله ساجب ذات ته د قران آیت نازلېږي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله اډر کوي چې امانت خپل کس ته واپس کا دی وخت کس کافر دی کافر خدای بیت الله چابي وسره د مخ کې نه روانه ده الله وی واپس کدا چابي خپل کس ته چا سره عثمان راو غختراشه عثمانه
ما خدا نه واغشتا خو الله دل واپس درکې او زدا چابی والا دا به تر قیامت پورې ستا پس نسب او پس خاندان کې بل چا سره نه هم تا سره به دو خبره وته ورولې یو دا چابی به تا خاندان کې چلےږي قیامت پورې بلې وته یو بل پیشنګوي وکړه چې طالب خدای نسب درکې چې نسب کې چالوي خو نسب باندې نه ختمې کنه زامن بدی خدو سره خو چابی نه اشاره ورکړه چې بچی باندې مين وسی باندې می کل وسی باندې نه قیامت پورې باندې نسب می ته چابی ده برکت استاد ته اندازو شو چې هجرت سونه ګران کړ څومره سخت شعر نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا فیصله وکړه صحابه ته وروله چې ما خدا تجویز دی کہ ہجرت اغا شی چې صحابه ډیره غټه قربانی ورکړې ده خود رسول الله مبارک غټه قربانی ورکړه او د هجرت د برکت نه الله مسلمان له کامیابی ورکړې ده تاریخ باغې نه مقرر نو د پیغمبر مبارک هجرت خو پر ربیع الاول کې شوی دی خو د هجرت ابتدا او شروع د محرم نه شوی ځکه ذل حجه د لوی اختر میاشت کې د مکه د مدینه انصار رسول الله مبارک له دعوت ورکړ وی راځه مدینه ته نو نبی علیہ السلام صحابہ د محرم په میاشت کې روان کړل زې مدینه ته نو شروع یې ټیک ده د ذل حجې په اخر کې بعض صحابه تللی دي او چونکه محرم د اشهر حرم یو مستقله میاشت د نیمه نه شروع نه کوله د نیمه نه د محرم نه شروع کړ اسلامي تاریخ سونه برکاتی شو زموږ اسلامي تاریخ میاشت سره تعلق لري د خدای لوی قدرت معلومیږي زموږ اسلامي تاریخ د عزت ته میاشتو سره تعلق لري چې محرم دی او زموږ د اسلامي تاریخ شروع د رسول الله مبارک هجرت ته اشاره ورکړي هغه نه شروع شوی بیا د محرم میاشت اسیم د برکت ته او د عظمت ته خدای کې یو ورځ د چغې ته عاشورې ورځ مونږ وایو اړیره د برکت ورځ د عاشورې عاشره لسم او لسمه ته عاشر لسم عاشره لسم شپه لسم ورځ نو ولې وته عاشوره وای د دې د لسم ورځ د برکت ورځ د عزت ورځ او څنګه د عزت ورځ ده ډېر غټ غټ کارونه په د لسمه شوي او بالخصوص لسو پیغمبرانو ته رب العالمین په دې لسم ورځ د عاشورې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ورکړې دا بعضې علماو لیکلي لکه وی حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک د جنتونو نه راولېږه دنیا ته د شپې راغلی الله ته د شپې جړه وکړه سار چې په نور راوخته الله توبه قبوله کړه دا وی د عاشورې ورځ گویا کہ آدم علیہ السلام او پا حضرت حوا لومبیر وس پا ځمکه د عاشورې نه شروع شوی ده حضرت نوح علیہ السلام چې د خپلو قوم سره کشتی ته وخت او سیلاب راغی او باران ورسو شو او کافران یې غرق کړل نو د جودي په غر باندې کشتی ودرېده هغه وی د عاشورې ورځ الله پاک حکم وکړ ځمکې ته اوبه دې راکاږه اسمان ته حکم وکړ اوبه دې بندې کا او کشتی د جودي عراق او د ترک په منځ کې یو غر دی په هغې د پاسه ودرېده وی دا هم د عاشورې ورځ خوشحاله او دشمن هلاک شو سیلاب بند شو زموږ په اطمینان راکوز شو حضرت ابراهیم علیہ السلام چې نمرود اور کې واچو او اور کې و ډېره موده او اور خدای پاک سوړ کو ابراهیم علیہ السلام ته روغ صحیح سالم روت دی خو بربن ورچولیو او په اور کې وتا جبريل علیہ السلام د جنت نه کمیس ترې خم وروړي ورته چولې ا درې خم جوړه کې د اور نه روت دام دا شوري ورځ حضرت موسی علیہ السلام چې په بحر قلزم باندې ورواوړې او داغه د سترګو وړاندې داغه دشمن د لکونو په تعداد کې خدای مردار کو او د خدای پاک بچ که سره د خپل قوم دام دا شوري ورځ
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه مدینې ته هجرت وکړ نو د مدینې خلکو روژه نیوله دا شورې فرض. نو پیغمبر علیه السلام به تپوس وی دا روژه ولې نیسئ؟ نبی علیه السلام به هم نیوله خو د هغې نه معلومات اخیستل. وی هذا یوم نجى الله فیها موسی، وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه بچ کړی او دشمن یې د هغه د سترګو د لواندې غرق کړی دی. نو موږ د شکرې د وجې نه په دې روژه نیسو. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی نحنو د دې په مخ کې وی نحنو احق بموسی منکم، ستاسو نه خو د موسی په تابعدارۍ موږ زیات لایق. د هغه سوچه تابعدار خو موږ تاسو خو نه. نو موږ هم دا روژه نو صحابو په مکه کې نیوله ورته وی مقصې نیسئ بندوی ما. نو الله موسی علیہ السلام له نجات ورکړه د کافر نه او دشمن د سترګو مخ کې وته غرق کړه اشورې روز. او کله چې عیسی علیہ السلام پسې دشمنان شو یهودیان ورپسې شو او هغه یو کوټې ته ننوت او یو جاسوسو هغه ولا جاسوسي وکړه. هغه وی چې ځکه مې کوټې ته ننوځم دغه کې به عیسی علیہ السلام تاسو ما پسې راځئ. نو فوج دا یهودیانو پولیس یهودیانو ورپسې سیډیان تلل خو چې هغه جاسوس په کومه کوټه ورننوت بس هغې ته خو پته ولګېدله چې دې کې عیسی علیه السلام دی. هغې ورننوتل الله ورسره څه وکړل؟ الله عیسی علیه السلام بر اسمان ته وخېجو هغه جاسوس یې په شکل د عیسی او مخ ته یې راونیوه او چغې وي ما سره نیسئ هغه ونیسئ. هغې وی په ارام کښېنه خو همتا هغه یې که نه شکل د هغو او الله پاک هغه اسمان ته وخېجو جمدې جاړ. دا زموږ عقیده ده چې په اسمان کې جمدې ناست او د قیامت نه مخکې به د دوه فرشتو په وزرو لاسونه یې ښودي منارې شرقي د بیت المقدس په هغې به راکوزېږي او دجال به وجني او بیا به حکومت کوي په دې مخ د ځمکه به د عدل او د انصاف حکومتي خو د رسول الله مبارک په دین به چلیږي او د هغې نه پس به وفات کېږي او د نبی علیہ السلام چې کوم دی دفن دی نو هلته کې د یو قبر دی پاتې دی په هغې کې به دفن کېږي. نو عیسی علیہ السلام برالان قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي دا د قرآن خبره زمونږ خو نه ده وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه ما ځان ته پورته کړه دوی نه وجلی دی نه یې په سولی کړی دی. حقه سړی یې راونیوه چې کوم جاسوس او هغه تر مرګه پورې چغې وي زه ګورې فلان کې ما عیسی نه مې پاګله تا ته څه وایې؟ خدای پاک خو شکل د عیسی علیه السلام جوړ کړی بر یې په سولی کو او په لرګي وتړو او مړ یې کو. بیا چا وی لکه دې سړي خو چغې وال چې زه عیسی نیمه نیمه نیمه. بیا د عیسی علیه السلام ملګرو مو وی وی هغه خدای اسمان ته خېجولی بس دی بیا لیکن شبه لهم. لکه وی دا خبره خو عجیبه ده که دا عیسی نو عیسی علیه السلام څه شو څه شو او که دا عیسی نو زموږ ملګري څه شو؟ دوه خبرې دي یو خو غیب دی. نو یا دا زموږ ملګري دی شکل یې د عیسی علیه السلام دی هغه تللی اسمان ته یا دا عیسی علیه السلام زموږ هغه ملګري پکې څه شو؟ قرآن وی ولکن شبه لهم اسمان نه راکوزېږي. حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي یو لاس به د یوې فرشتې په وزر یې ښودی او بل د بل او چې راکوشي نو دا سا چې اخلي او د واپس د سړی سالي واپس راوباسي نو چې څومره کافران د عیسی علیه السلام دا سا راکاږي ځان ته به په خپله مردارېږي دجال به دې منډې وایي. عیسی علیہ السلام ورپسې وي باب لود نن اسرائیل کې یو علاقه ده لود ورته وایي د هغې دروازې سره به رالاندې کړي په نیزه به یې ووایي مردار به یې کړي مړ به یې کړي. نو عیسی علیہ السلام چې په کومه ورځ الله اسمان ته خېجو د همدا شورې روز سلیمان علیہ السلام نه څه وخته پورې بادشاهي تللی و چې په کومه ورځ ورته واپس بادشاهي میلا شوه دا شورې روز. ایوب علیہ السلام بیمار شوی و رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته به سوال کو یا الله بیمار ما او ما جوړ کړ. الله پاک واپس جوړ کو چې په کوم ورځ خدای پاک جوړ کو دا شورې ورځ. یونس علیہ السلام د کب ګیړې ته تللی دی
کب گیر کړی دی او بیا فالتقمه الحوت وهو کظیم، کب گیر کړی و په دریاب کې چکر یې ورکړی و او دا کب په ګیړه کې به رب العالمین یاد یونس علیہ السلام. اسمان کې فرشتي د عرش الله ته وی الله یو आवाज وو اورو کو ډیر د عجزه आवाज دی او ډیر د بے کسه او بے سوکه आवाज دی لکه چا چې څوک د مړی نه نیولي، ډیر د لری زینه د आवाज راځي او ستا تسبیح وای، ستا تسبیح وای. الله وی دا زما پیغمبر یونس دی، ما د کب ګیړه کې گیر کړی او دی وخت کې کب د دریاب په ویخ کې د تورې خټې د پاسه پروت دی او ما ته ما تسبیح وای لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. او الله سوی لولا انك من المسبحین لولا انه كان من المسبحین للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذا تسبیح نه پکې به پروتو نو بس الله رحم یا الله معافی کا نو الله کب ته حکم وکړ وی واپس را وغورځاو نو کب د دریاب په غاړه ولټیک نو چې په کومه د دریاب نه کب د ګیړې نه بار وته دا شوریر وځ. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي خو بعض وخت کې داسې معمولی غوندې غلطي شي ګناه نه خو الله په هغې خفه کیږي رانیسي یې. نو داود علیہ السلام ته یو پوټۍ لکه زورنه ورکړې وه نو هغه به خدای ته جړل دومره جړلي الله ته دومره چې په کم قالین باندې په کم ځای کې به سجده کوله نو چې هغې اوچت کړه د هغې نه لاندې ګیا راختلې وه دومره جړا کړې نو الله ورته حکم نازل کوي ستا توبه قبوله ده. نو په کومه ورځ چې الله د هغه توبه قبوله کړه همدا شوریر وځ